جام یا د جام څلی منارجام د خښتو څخه جوړ شوی د نړۍ دویم څلی دی چې د غور په شهرک ولسوالۍ کې د اټکل 800 کلونو څخه په برم سره ولاړ دی چې د 1163 عیسوي کال څخه تر 1202 پورې د غوري پاچا سلطان غیاث الدین غوري لخوا ودان شو. د څلی بیخ دایروي دی چې د هر یوه مدار تر پوره کېدو وروسته د دوهم مدار د بهرنۍ اخوا پلانتیا لږ شوې ده. دننه د څلي لوړو پوړیو ته د رسیدو لپاره زینې جوړې شوي دي. د منار د سر څخه تر پایه مستطیل 4 کنجونه، ولونه، ستوري او نور شکلونه په خټو کې ډیر په مهارت جوړ شوي دي. دغه 2 متره لوړ منار په یوه مناسبه تنګاچه ولاړ دی چې اټکل 12,000 پخې خښتې پکې کارول شوي دي. په دې کې 2 د لرګي ګیلرۍ او په سر کې یې د رڼا لپاره ځای جوړ دی. د ښکلا دپاره یې رنګینې کاشي خښتې پکې کارول کړي دي او په کوفي او نس خط یې قرآني آیتونه پکې نقاشي کړي دي. د منار په سر کې د شهادت کلمه او لاندې په 2 لیکو کې د قرآن کریم د 28 سپارې مدني سوره 14 آیات لیکلی دی. په 4مه لیکه کې د غیاث الدین محمد بن سام نوم، په 5مه لیکه کې د غیاث الدین محمد نوم او د هګۍ په شکل 8 اړخونو کې دننه په نسخ خط د دې منار د مهندس یا انجینر نوم دی چې نیمه برخه یې علا ابن لوستل کیږي. د دې منار خبر په لومړي ځل په 1886 عیسوي کال کې یو انګریز چامس هولډیخ ورکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره هلته ورغلی و، خو اټکل تر 70 کالو بیا هم د دې منار په اړه لږ خلک خبر وو. په 1950 عیسوي کال فرانسوي لرغونپوهانو هنري ماریچ او ګاستین وایټ د دې په اړه معلومات ولیکل. دغه 800 کلن تاریخي څلی ښایي ویجاړ شي. دغه منار د ملګرو ملتونو له ګواښ سره مخامخ د نړیوال کلتوري میراث په لیست کې شامل دی. منار ته تر ټولو ستر ګواښ دا دی چې د جام منار په یوه دره کې د سیند او جګ غرونو ترمنځ ولاړ دی او ورتلل اسانه کار نه دی. په 2002 عیسوي کال کې دا د افغانستان هغه لومړنۍ تاریخي نښه ده چې یونسکو ژغورلې سیمه اعلان کړه چې یو مهال دغه ځای د نړیوالو سیلانیانو ترمنځ ډیر شهرت درلود. د غور واکمن له 11 میلادي پیړۍ راهیسې د افغانستان څخه علاوه د ایران ختیځ او د هند لویدیځې سیمو کې واک درلود، خو د غیاث الدین د مړینې وروسته په غوریانو کې نور داسې واکمن پیدا شو چې خپل سلطنت وژغوري. داسې باور دی چې په نړۍ کې تر ټولو لوړ د ډهلي قطب منار هم د غور د واکمن ځایناستو د جام منار د بدیل په توګه هند کې جوړ کړ. په 1202 عیسوي کال د چنګیز خان د بلخ او هرات په شان په غور هم ناتار ګډ کړ او د جام منار ځکه د یرغلګرو له پامه ولوېد چې ورتګ اسانه نه و. دا هغه تاریخي څلی دی چې زموږ ملي هویت، پاسپورت، برېښنایي تذکره او رسمي دیوالونه ورباندې ښکلي دي. د 20مې پیړۍ زلزلو او د اوبو د نم له کبله منار اوس یوې خوا ته کوږ دی او که یې ژر غم ونه خوړل شي ښایي له منځه ولاړ شي.